السلام علیکم ټولو وطنوالو ته سلام. خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاستئ. د محمد صافي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست وایم. دوستانو نن غواړم تاسو سره په درې مهمو موضوعګانو خبرې وکړم. لومړی هغه افغان مسافر چې په افغانستان کې بند پاتې دي، افغانستان کې د کرونا واکسین کړي دي. بل هغه مسافر چې تر اوسه پورې خپلې خروج عادي یا ویزې نه دي نوي شوي. درېیمه موضوع به د هغو مسافرو په اړه وي چې په سعودي عربستان کې کرونا واکسین کړي دي خو په کابل کې بند پاتې دي او نشي کولی چې سعودي عربستان ته د توکل نه نشتون له امله سفر وکړي. نو دوستانو لومړی راځو د سعودي د هغو مسافرو په اړه په تفصیل سره غږیږو چې په کابل کې بند پاتې دي او د خپل د کرونا واکسین کړي دي خو نشي کولی چې راشي. دوستانو که زموږ یوټیوب چینل مو نه یې سبسکرایب کړی د در سره سبسکرایب کړئ. ډېر مهم معلومات دلته موږ تاسو ته خپرو. نو دوستانو راځو هغه دوستانو چې په کابل کې یا په خپلو ولایتونو کې واکسین کړي دي او توکل نه ته لیږلي دي، د هغوی لپاره د راتګ لارې چې دی په که تاسې چېرته د عربي متحده اماراتو کمه ویزا یا د کم وخت لپاره یا د قطر ویزا او یا د پاکستان ویزا ترلاسه کړئ، تاسې کولی شئ چې په دغه هیوادونو کې تر قرنطین تېرولو وروسته سعودي عربستان ته پرواز وکړئ. نو تاسې به دلته په سعودي عربستان کې 15 ورځې قرنطین تېروئ چې کوم شرکت لخوا راځئ هغوی تاسې ته هوټل بک کوي. نو تر هغه مخکې تاسې باید لومړی خپل کرونا واکسین توکل نه ته ولیږئ او موږ یې طریقه مخکې په یوټیوب اپلوډ کړې ده. په یوټیوب باندې طریقه شته دی او هغه دوستان چې پاکستان تللي دي هلته دې د پوره باورتیا وروسته بېلابېلو شرکتونو سره خبرې وکړي او سعودي عربستان ته دې راشي. ما چې کومو شرکتونو سره خبرې کړي دي دوی 2 لکه یا 2.5 لکه کالدارو پورې مصارف غواړي چې مسافر سعودي عربستان ته انتقال کړي. هغه مسافر چې توکل نه نشي خلاصولی او لاسرسی ورته نه لري، ما ډېره زیاته هڅه وکړه چې د دې یوه ښه حل لاره راوباسم خو زه تر اوسه ونه توانېدم چې هغه دوستان چې په هیواد کې بند پاتې دي او خپل ټلیفون نمبرونه یې بند شوي دي هغوی توکل نه جوړ کړي. هغوی د خپل کفیل سره تماس وکړي، ممکن د کفیل وتوانېږي چې وزارت داخلي یا ابشر ادارې سره خبرې وکړي او د هغوی نوی نمبر یا د کفیل له ادرسه چې دی توکل نه ته داخل شي. بل د هغه دوستانو د ویزو په اړه چې تر اوسه یې ویزې نه دي نوي شوي، زیاتره دوستانو ویزې نوي شوي، موږ یې په اړه پوسټ هم کړی، ډېر دوستانو خپلې ویزې چې کړې وي او موږ ته یې ډاډ راکړی. د هغو مسافرو چې ویزې نه دي نوي شوي نو هغوی دې په تمه پاتې شي، انشاءالله په نږدې وخت کې به په سیسټم باندې کار روان دی، د هغوی ویزې به نوي شي. ګرانو دوستانو کولی شئ په ویډیو ښکتنۍ برخه کې موږ سره په انسټاګرام، موږ سره په ټیک ټاک او موږ سره په یوټیوب او تر څنګ یې په فیسبوک ملګري شئ. دغه زموږ د فیسبوک آی ډي ده، تاسې چې په سکرین وینئ کولی شئ دې څخه استفاده وکړئ او که کومه غوښتنه لرئ نو کولی شئ چې موږ سره د میسنجر د لارې شریک کړئ. دوستانو دغه ویډیو در سره هغو دوستانو ته ولیږئ چې په هیواد کې بند پاتې دي یا هغه مسافر چې معلوماتو ته لاسرسی نه لري. نو هیله ده ویډیو در سره لایک، کمنټس او تر څنګ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.